الله دې عزتمن لره. الله سبحانه وتعالی دې د دنیا او آخرت سکون او خوشي وکړي د نصیب شفیقه دا ویډیو وکړه په نرخ ولسوالۍ کې دوستانو په نرخ ولسوالۍ ته د نوملیکنې لپاره راغلي. اول خسر دی چې دا د لور په اجازه او د ټول کورنۍ په مشوره باندې اول خسر دا دی. دوم خسر پیدا شو. داسې خسر مجردانو داسې خسر مو په نصیب څه. الله اکبر. دا دی بل ورور حاضر سو. نرخوال موږ ته مو عزت راکړي. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته عزت درکړي. الله ما الحمدلله په دغه وختو کې 2 لورګانې ورکړي. ماشاءالله. 1 روپۍ مې نه په جیب کې ترې اچولې نه مې ترې اخیستې او ته مې څه قسم د خپل خوا کې ماشاءالله. 2 لورګانې مې په همدغه شپو کې دا د وطن ماشاءالله. دا دی بل یو حاضر سو. دا ماشاءالله جزاک الله خیر. دا دی څلورم نفر یا پنځم سو دوستانو. بل راغی راځه. دا دی د خپل خور په لور دی خور ده د خپل خور په اجازه باندې د ټولو کورنۍ په مشوره باندې سل په سل کې ولور ټول شرطونه ماشاءالله. هر خور ته چې خدای پاک دغسې ورور ورکړي. یاره د نرخ ولسوالۍ رښتیا چې تاریخي ولسوالۍ ده. دا دی د دم خپل د خور په اجازه او د ټول کورنۍ په مشوره باندې سل په سل کې ولور او ټول شرطونه ماشاءالله. جزاک الله خیر. دغسې خوند کوي موږ ته سره هېڅ البته دې کې د ولسوال صاحب دا د هغه به اخر ته ودرېږي چې دا ورکې راوه ژر که ورکې راوه چې دا ښایسته ګوتې ولګوي دلته راځئ. راځه